ملا هیبت الله څنګه 1 میلیون افغانان خفه کړل؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پر جزئیات هم دلته وګورئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله تازه په ملکی او نظامی ادارو کې د تقاعد بندولو په اړه فرمان خپور کړ چې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. نوموړي د تقاعد پیسو د بندولو دلیل په دې فرمان کې نه دی بیان کړی، خو زاویه نیوز په مالی وزارت کې له سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې ملا هیبت الله تقاعد د اسلام دین څخه په خپل تعبیر سود او پروسه حرامه بولي. دا مهال مالی وزارت سره شاوخوا 1 میلیون متقاعدین ثبت دي چې له واکمنېدو راهیسې د تقاعد په ترلاسه کولو پسې سرګردانه دي او پخوا ورته هر ځل ویل کېدل چې قانون یې د توشیح لپاره کندهار ته استول شوی دی. د تقاعد بندولو په اړه دغه تازه فرمان د تقاعد پروسه له ګڼو خنډونو سره مخ کړه. د متقاعدینو له خپلو معاشونو ګرځول شوي پیسې به څنګه کیږي؟ دولتي مامورین به ترې کوم وخته پورې د خدمت توان او اجازه ولري او د مامورینو ترکاري ځواک ختمېدو یا مرګ وروسته به د هغوی د کورنیو سرپرستی څنګه کیږي او دغه راز ګڼې نورې پوښتنې. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.